ما ته پته ده زما دې بیان دلاسه کیدی شي ما ته بس خلک به څه وایي درباري مولا دی دا جي د هغه د حکومت مولا دی او دی خو د ادارو سړی دی دی ځکه دا خبرې بیانوي نه دا چې زه بیانوم شریعت ته لاسه بیانوم هر چې مسلمان باچا دی دغه خلاف خو به بالکل خروج نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي اسمعوا واطیعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی وی خبره به منئ د بچیانو د مشرانو اطاعت به کوئ د هغوی اگر که په تاسو باندې یو حبشي تک تور انسان د باندې څه شي مشر شي بیا به هم خبره منئ دا به نه وایي چې نه د تور دی او حبشي دی او نسبي نشي نه چې مشر شو بیا مشر شو خبره به منئ عباد بن الصامت رضی الله عنه وی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی وکړي دا اهمي مسلې دي منهجي او ډېر د افسوس سره وایم ډېر د افسوس سره چې زمونږ مولیانو صاحبانو علماو په دې مسلو بیانولو کې ډېره کوتاهي کړې ده یا ته خبر نه دي او چې کوم خبر دي نه هغوی بیان کړي نه دي دا اهمه د عقیدې مسله ده بنیادي مسله ده عباد بن الصامت دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له دعوت راکړو موږ سره بیعت وکړو پس هم سره بیعت وکړو وی على السمع والطاعه چې موږ به د خپلو مشرانو خبره منو د هغوی اطاعت به کوو فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا موږ به د مشرانو خبره منو که په موږ باندې غریبي او که په موږ مالداري که زموږ حالات د خوشحالۍ او که زموږ حالات د غمي که موږ په سختو حالاتو کې یو او که په ښو حالاتو کې یو خو په هر حال کې به د مشرانو خبره منو دا نه چې ټیپر ګران شي او ته څه وکړې سړک ته راوځي چې څه ټیپر ګران شي نه فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث کی سوئی په صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم په مسلمان باندې د خپل حاکم امیر امام باچا خلیفہ داغه خبره منل لازم دي فيما احب وكره کده د خوخي او کنه خوخه ما لم يؤمر بمعصيه گناہ کی بولا خبر نہ مانی یو حدیث کی راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اذا رايتم من ولاتكم شيئا تكرهونه دې ته وکړي وی کله چې تاسو په خپلو بچیانو کې داسې څه وینئ چې ستاسو بدي شي لکه د مسلمانانو یو خلیفه دی یو باچا دی یو امیر دی او هغه داسې کارونه کوي چې هغه ستاسو څه شو بدي شو نو یا رسول الله طریقه څه ده وی فکرهو عمله د ده دا کار ناخوښه کوي چې زموږ نه دی خوښ کار یې بد ګڼئ یا رسول الله بله لار راته مو وښایه که نه او پښتانه خو بیا ډېر ګرم دي نو دوی خو دې ته انتظار کوي چې کار وله بد ګڼئ او ورپدو شئ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوي نصیحت واورئ وی کار وله بد ګڼئ ولا تنزعوا یدا عن طاعه خو د هغه دا طاعت نه به لاس نه راکاږي دا کار به وله بد ګڼي خو طاعت به یې کوي خبره به وله مني خیال هم دی ته که نه بعض راشي وي نو ظلم دی د ظلم تپوس به نه کوو شریعت دی د شریعت په مخ کې به ما ته خپله پښتو غیرت نه رایې دی ګورئ زه دلته شریعت بیانوم زه پښتو نه بیانوم زه په دې منبر
په دې مبارک ځای باندې چې زه ناست یم نو زه دې دپاره ناست یم چې زه قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم بیان کړم زه د دې دپاره نه یم راغلی چې زه پښتو بیانه کړم نه نو ظلم چې دی او پلانې چې دی او پلانې واوره که نه تادي مه کوه په صحیح مسلم کې حدیث دی اطع د حاکمانو د مشرانو به خبره مني وإن أخذ مالك وضرب ظهرك كدنا مالم بزور والي ودي ويم ودي تكيم سزا دلم دركي بیا بهم خلاف ورزي نكي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی تاسو بدیسي بادشاهان وینئ چې هغوی به زما په طریقه نه روان صحابو یا رسول الله نو کو بس صبر بکوي الصبر على جور الامام د امام او د مشر او د خلیفه او د حاکم په ظلم باندې بسکه صبر بکی یو صحابي راپاسي وی الا نقاتلهم یا رسول الله نو جنگ به سره وکړو کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا ما صلوا چې هغوی څو پورې منځونه کوي خو مسلمانان دي بیا ورسره څنګه جنګ کوي چې منځونه کوي نو بیا خو ورسره جنګ بیا ورسره جنګ نه کېږي ګوره دا و جاهلیت چې د مشر خبره به یې نه منله شریعت راغی موږ ته وي نه تاسو به د مشرانو د مسلمانانو د حکامو د مسلمانانو د خلیفه د مسلمان د امام د دوی به څه کوئ د دوی خبره به منئ د دوی اطاعت به کوئ او دی وایي چې د هغوی خیرخواهي به کوې خیرخواهي به څنګه کوې لکه اوس یو بادشاه دی غلط کار کوي یو خلیفه دی د مسلمانانو غلط کار به کوي څه به کوې منبر ته به خیږي په ښه طریقه به نصیحت کې په پټه به ورته نصیحت کې چې هغه ته ورسي په منبرونو باندې په مشرانو پسې خبرې کول د مسلمانانو په مشرانو پسې په حکامو پسې د دې شریعت طریقه نه ده ما ته پته ده زما دې بیان دلاسه کېدی شي ما ته بس خلک به څه وایي درباري مولا دی دا جي د هغه د حکومت مولا دی او دی خو د ادارو سړی دی دی ځکه دا خبرې بیانوي نه دا چې زه بیانوم شریعت ته لاسه یې بیانوم په مجلسونو کې په منبرونو باندې په کیسټونو کې او په پروګرامونو کې په جلسو او جلوسونو کې د مسلمانانو مشران کنزل د هغوی ته بدې ردې ویل د هغوی غیبتونه کول هغوی سپکول دا په شریعت کې نشته الحمدلله یو کار یې غلط وکړو نصیحت به ورته کې څنګه به کې دې له به ته یو طریقه لټې چې څنګه به زما دا خبر هغه ته ورسي ښه که ونه رسېده ستا غاړه څه شوه ازادي شو الله به د هغه نه تپوس کوي خو تا ته الله دا نه وایي بلکې که ته ووتې نو الله به تا نه دا تپوس کوي چې څنګه تا د یو مسلمان باچا بیعت مات کو او څنګه ته وتې او تاریخ رواله چې چا هم د باچایانو مسلمانانو خلاف خروج کړی دی هغه چېرته نه دي کامیاب شي لکه چې کار یې د شریعت خلاف دی شروع د عثمان بن عفان رضی الله عنه کړی دا خلاف خلک راوتي